السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته دوستانو د نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته د موبایل لپاره یو داسې ښایسته او خوندور اپلیکیشن در وښیم که چیرې تاسو دغه اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کړئ تاسو ته به بیخي زیاتې اسانیانې جوړې سي. نو دوستانو باید دغه اپلیکیشن ټول په خپل موبایل کې خامخا انسټال کړئ. نو دوستانو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه درښیم چې د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستانو تر ویډیو شروع کېدل مخکې چیرې تاسو ویډیو لایک کړی نه وي مهرباني سره وکړئ زموږ ویډیو لایک کړئ او دا غیر کمې له خپل ملګرو سره خامخا شیر کړئ او که چیرې تاسو زموږ چینل نه سبسکرایب کړی نو مهرباني سره وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. دوستانو د دې لپاره به تر ټولو مخکې تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. د دغه اپلیکیشن لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی ده. تاسو ډېر په اسانۍ سره کولی شئ چې دغه اپلیکیشن له هغې څخه ډاونلوډ کړئ. کله چې دوستانو تاسو دغه اپلیکیشن په خپل موبایل کې ډاونلوډ کړئ د هغه رقم دوستانو که تاسو غواړئ چې له هر شي څخه تصویر واخلئ او هغه ډایرکټ په PNG کې سیو کړئ یعنې د هغه بیکګراوند دې ډایرکټ ختم سي. د هغه رقم دوستانو تاسو دغه اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کړئ او د هغه رقم دوستانو تاسو په سټارټ بټن باندې کلیک وکړئ. د هغه رقم ساین اپ ویت ګوګل به ووایي. نو کله چې وګورو دوستانو تاسو ساین اپ ویت ګوګل ووایي د هغه رقم تاسو خپل جیمیل اکاونټ روښیاست. کله چې وګورو دوستانو تاسو خپل جیمیل اکاونټ روښیاست دغه اپلیکیشن به تاسو ته خلاص سي. نو کله چې وګورو دوستانو دغه اپلیکیشن تاسو ته په خپل موبایل کې خلاص سو د هغه رقم کوم پرمیشنات تاسو څخه غواړي هغه ټوټل پرمیشنان به تاسو الاو کړئ. د هغه رقم وګورو دوستانو زه غواړم چې له دې شي څخه تصویر واخلم او هغه ډایرکټ په PNG کې سیو کړم. نو د هغه رقم دوستانو تاسو په هغه شي باندې کلیک وکړئ او د هغه رقم دلته به تاسو راسي کلیپ به وي تاسو به له هغه څخه تصویر واخلئ. کله چې وګورو دوستانو تاسو له هغه څخه تصویر واخلئ تاسو به لږ انتظار ورته وکړئ تر څو هغه په PNG کې تاسو ته راواړوي. نو ګورو دوستانو تاسو خپل موبایل د هغه رقم ته ونیسئ او دغه تصویر به په PNG کې سیو سي. نو دوستانو تاسو به لږ انتظار ورته وکړئ تر څو دغه دی تاسو ته جوړ کړي. کله چې دوستانو دغه دی تاسو ته جوړ کړي بیا تاسو کولی شئ چې دغه تصویر په خپل موبایل کې ډایرکټ په PNG کې سیو کړئ. نو ګورو دوستانو دغه تصویر اوس دلته جوړ سو د هغه رقم په ایډیټ کې بیرته دلته تاسو کولی شئ چې دغه ایډیټ کړئ. د هغه رقم که تاسو غواړئ چې دې ته هر رقم ته بیکګراوند ورکړئ بیکګراوند دلته تاسو ورکولی شئ. د هغه رقم ګورو اوریجنل سایز یې سو د هغه رقم لینډسکیپ سو پورټریټ سو او د هغه رقم سکویر سو. که تاسو غواړئ چې په هر سایز کې سیو کړئ دوستانو صرف تاسو په هغه سایز باندې کلیک وکړئ او دغه به دوستانو دلته تاسو اوکې کړئ. د هغه رقم په ایکسپورټ کې دوستانو دغه تاسو کولی شئ چې په واتساپ باندې په فیسبوک باندې په مسنجر باندې له خپلو دوستانو سره شیر کړئ او که چیرې تاسو غواړئ چې دغه په خپل موبایل کې سیو کړئ نو د هغه رقم تاسو راسي به دا سیو بټن باندې به تاسو کلیک سره وکړئ. کله چې وګورو دوستانو تاسو په سیو بټن باندې کلیک وکړئ دا پرمیشن به تاسو الاو کړئ او هغه به تاسو د موبایل په ګیلري کې سیو سي. نو ګورو دوستانو زه راځم د خپل موبایل ګیلري ته. کله چې وګورو دوستانو زه د خپل موبایل ګیلري ته راسم هغه تصویر به دلته سیو سوی وي. دوستانو تاسو ډېر په اسانه طریقه سره کولی شئ چې په خپل موبایل کې له هر شي څخه تصویر واخلئ او هغه ډایرکټ تاسو په PNG کې سیو کړئ. نو ډېر ښایسته او خوندور اپلیکیشن ده باید ټول یې په خپل موبایل کې خامخا انسټال کړئ. نو دوستانو که کومه پوښتنه لرئ کومې ویډیو ته مو ضرورت وي موږ ته وړاندې په کمنټس کې ووایاست تر څو موږ هغه ویډیو ستاسو لپاره جوړه کړو. نو په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.